پاکستان بغیر د محمد امیر څخه خپله لوبډله اعلان کړه. په سلامونه مو هرکلی کوم ګرانو دوستانو. لومړی تاسو دغه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د همدغې ویډیو لاندې د سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ. ورسره خوا کې د بیل ایکن دی، هغه هم کلیک کړئ. پاکستان نړیوال جام ته خپله لوبډله اعلان کړه. او دوستانو د دغې سکواډ نومونه زه تاسو ته اخلم. سرفراز احمد چې دی هغه کیپټن دی، عابد علي دی، بابر اعظم دی، فهیم اشرف دی، فخر زمان دی، حارث سهیل دی، حسن علي دی، عماد وسیم دی، امام الحق دی، جنید خان دی، محمد حفیظ دی، محمد حسین دی، شادب خان دی، شهنشاه افریدي دی، شعیب ملک دی. دوستانو دغه لوبډله د 2019 نړیوال جام ته پاکستان هم دغه لوبډله اعلان کړه. که څه هم محمد امیر په دغه سکواډ کې نه دی اخیستل شوی، د پاکستان لپاره تیز به توپ اچونکی دی او ډېر ښه توپ ویشتونکی دی. نو دوستانو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د همدغې ویډیو لاندې په سرخط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ. ورسره خوا کې د بیل ایکن دی، هغه هم کلیک کړئ. نو چې موږ کومه نوې ویډیوګانې اپلوډ کوو هغه به د ټولو نه لومړی تاسو ته میلاویږي.